دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې جوړ به وئ. نن د یوې مهمې موضوع په اړه له تاسو سره معلومات شریکوم چې هغه په میرمنو کې له زیږون وروسته ژور خفګان دی. دغه خفګان ولې رامنځته کیږي او د حل لارې څه دي؟ شاید تاسې په خپلو کورنیو یا نورو کورنیو کې دا حالت لیدلی وي یا مو په خپله تجربه کړی وي چې د ماشوم له زیږېدو وروسته د یوې مور روحي حالت بیخي بدلیږي. دغه میرمن په هر څه شک کوي، داسې احساسوي چې ټول خلک دې ته زیان رسوي، ټول خلک د دې په خلاف دي او ټول خلک دې ته دروغ وایي. حتی په خپل خاوند او د مور او پلار په خبرو هم شک کوي. هر څومره چې دا ډول میرمنو ته قناعت ورکول کیږي هیڅ یې نه مني او په بیلابیلو مسایلو کې جنجال کوي. دوی ځان بېګناه بولي او کله کله د ځان د بېګناهۍ ثابتولو لپاره چیغې وهي او ژاړي. د دې میرمنو له دې حالته وروسته په کورنۍ کې شخړې او جنجالونه هم رامنځته کیږي. په ځانګړې توګه له خاوند او نږدې کسانو سره شخړې او لانجې روانې وي. کورنۍ هڅه کوي چې د میرمنې دغه بدل شوی حالت په دمګرو او تعویضونو باندې ښه کړي، خو دغه لاره هم کومه نتیجه نه ورکوي. په دې وخت کې شاید په کورنۍ کې فزیکي تاوتریخوالی رامنځته شي او دغه میرمن د کورنۍ د غړو او خاوند له لوري له وهلو ټکولو سره هم مخامخ شي او دغه ناروغه میرمن د زهرو خوړلو هڅه هم کوي او کیدای شي ځان وژنه هم وکړي. اوس راځو دې ته چې په میرمنو کې دغه حالت د ماشوم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي او په دې حالت کې نه دا چې میرمن کومه ګناه لري، بلکې لازمه ده چې همکاري ورسره وشي او سم دلاسه یې د درملنې غم وخوړل شي. له زیږون وروسته خفګان هغه خفګان دی چې یوه مور یې ممکن د خپل ماشوم له زیږېدو څو اونۍ یا حتی څو میاشتې یا یو کال وروسته تجربه کړي. په سلو کې 14 میرمنې چې په دې خفګان اخته کیږي نښې نښانې د امیندوارۍ پر مهال پیلیږي. د دې خفګان د نښو او علامو څخه وروسته باید سم له لاسه له ډاکټر سره مشوره وشي، ځکه که چیرته دغې ناروغۍ ته پاملرنه ونشي نو کیدای شي دغه حالت میاشتې یا کلونه دوام وکړي. له دې ناروغۍ سره یوه مور له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او د ډیر شدت په وخت کې شاید یو ناروغ ځان وژنه وکړي. له زیږون وروسته خفګان په کومو خلکو اغیزه کوي؟ ځینې خلک ښایي فکر وکړي چې له زیږون وروسته خفګان ډیر عام نه دی او ډیر کم پیښیږي، مګر باید ووایو چې دا خبره سمه نه ده. دا خفګان له 8 څخه تر 21% میندو کې عام دی پیښیږي. حتی ځینو څېړنو دا ښودلې چې د مور د ژوند ملګری یعنی خاوند هم کیدای شي چې په دغه ډول خفګان اخته شي. دا خفګان په هر چا اغیزه کولی شي، خو د ځینو عواملو له مخې ځینې خلک په دې ستونزه باندې د زیات اخته کېدو احتمال لري. راځو دې ته چې د له زیږون وروسته د ژور خفګان عوامل څه دي. هغه میرمنې چې له زیږون وروسته په خفګان باندې اخته دي په هغوی کې دغه علامې یا کمې یا زیاتې یا ټولې پیدا شي یا رامنځته شي. انزوا یا ګوښهوالی دی، د خوب نشتوالی دی یا کم خوب دی، په هورمونونو کې بدلونونه دي، نوي ځای ته تلل دي، تاوتریخوالی او ناوړه ګټه اخیستنه ده، د شخص یا نوي زیږېدلي ماشوم طبي ستونزې په دې کې شاملې دي، د اضطراب او مزاج ستونزې دي، د کورنۍ او د ملګرو څخه د ملاتړ نشتوالی ده، د لوی خفګان یا رواني ناروغۍ کورنۍ تاریخچه ده، د خپل ځان په اړه د مور تمه او یا له هغې څخه د ملګري تمه ده، ټولنیزه نابرابري ده لکه ناکافي کور یا ناکافي عاید دي، په ژوند کې نوي فشار لرونکي پیښې دي لکه د مور او پلار مړینه. دا هغه څه دي لاملونه یې دا دي دغه ستونزې چې یو څوک ولري په ټولنه کې شاید هغه له زیږون وروسته په خفګان باندې اخته شي. په نارینه‌وو کې له زیږون وروسته خفګان څه شی دی؟ په ځینو مواردو کې دا لیدل شوي چې 10% نارینه د ماشوم له زیږېدو وروسته په ژور خفګان اخته کیږي. دا خفګان معمولا د ماشوم له زیږېدو څخه له 4 څخه تر 6 میاشتو پورې وروسته پیښیږي.
دا ستونزه معمولا په هغو پلرونو کې پیښیږي چې لاندې ستونزې ولري. ډېر ځوان پلرونه، یعنی هغه څوک چې په ډېره ځوانۍ کې ودونه کړي وي. د خفګان پخوانۍ تاریخچه ده، هغه څوک چې پخوا یې هم خفګان تجربه کړی وي. له خپلې مېرمنې سره ستونزې لرل دي چې پخوا یې له هغو سره ستونزې رامنځته سوي وي. مالي ستونزې دي، هغه څوک چې مالي ستونزې ولري شاید په دې خفګان اخته شي. او کېدای شي په ځینو پلرونو کې لاندې نښې نښانې هم ولیدل شي. د ستړیا یا نارامۍ احساس کول دي، اضطراب ده، په خوراک او خوب کې بدلون ده. دا هغه نښې دي چې یو نارینه له زیږون وروسته په خفګان اخته کېدو احتمال ډېروي. له زیږېدو وروسته خفګان نښې څه دي؟ یعنې که چېرته یوه مور امیندواره وي او موږ پوهیږو چې دا له زیږون وروسته په ژور خفګان باندې اخته کېږي، په دې مېرمنه کې کومې نښې نښانې شاملې دي چې موږ یې تدابیر ونیسو. له زیږون وروسته خفګان ممکن داسې نښې ولري چې په مختلفو خلکو کې په مختلفو ډولونو څرګندې شي. دلته به له زیږون وروسته خفګان کې نښې نښانې او د هغې درملنې په اړه وغږیږو. لومړی د ماشوم د پیدایښت له امله د خفګان ځینې نښې. دا نښې معمولا له زیږېدو څخه څو ورځې یا څو اونۍ وروسته رامنځته کېږي، لکه د ستړیا احساس ده، ژړل دي، د مزاج بدلون ده، اضطراب ده، خفګان ده، د تمرکز نشتوالی ده، په اشتها کې بدلون ده یا زیات خوراک کول یا کم کول، په خوب کې بدلون ده یا زیات خوب کول یا کم خوب کول. دوهم، له زیږون وروسته د خفګان نښې. دا نښې نښانې د ماشوم د زیږېدو له خفګان سره توپیر لري او ممکن ډېرې شدیدې او اوږدمهاله وي. دا نښې نښانې له زیږون څخه وروسته د لومړیو 4 څخه تر 6 اونیو کې پیل کېږي یا ممکن د امیندوارۍ پر مهال هم پیل شي. دا نښې نښانې عبارت دي له د سر درد ده، د نارامۍ احساس ده، د شرم احساس ده، د زړه درد یا تیاره لید ده، ډېره ستړیا ده، د ګناه یا بېوسۍ احساس ده، د ناهیلۍ ناامیدۍ احساس ده، د حافظې ستونزه ده، پرته له ښکاره دلیله څخه ژړل دي، غوسه او خفګان ده، د مور کېدو ویره ده، د تمرکز کولو وړتیا کمیدل دي، د روښانه فکر کولو وړتیا کمیدل دي، د خپل ځان یا ماشوم ته د زیان رسولو فکر ده، سخت اضطراب او ډار ده، د اشتها له لاسه ورکول دي یا زیات خوراک کول دي، د ماشوم پالنه کې ستونزې دي، د خوب کولو نشتوالی یا زیات ستونزې دي او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري. دویم دا ده چې په میندو کې له زیږون وروسته خفګان لاملونه څه دي؟ له زیږون وروسته خفګان کې فزیکي ستونزې لکه د ماشوم زیږون وروسته په بدن کې د استروجن او پروګسټرون هورمونونو کې د پام وړ کمښت او رواني ستونزې دي، لکه د ماشوم د مسؤلیت د بار زیاتوالی ده چې دا ډېر اغیزمن رول لري. موږ غواړو له زیږون وروسته خفګان کې ځینې اصلي لاملونه وڅېړو. لومړی مالي ستونزې دي، کمزوری ملاتړ ده، د قطبي اختلال یا بایپولر ده، د مور په شیدو پورې اړونده ستونزې دي، د ناروغۍ یا کار له لاسه ورکول دي، غیر پلان شوی یا ناغوښتل شوی حمل ده، روغتیایي ستونزې یا د ماشوم ځانګړې اړتیاوې دي، فشار لرونکې پیښې لکه د امیندوارۍ او زیږون پیچلتیا ده، په تیرو امیندواریو کې د زیږون وروسته پخوانی خفګان دی، د امیندوارۍ یا نورو وختونو په جریان کې د خفګان تاریخ دی، د کورنۍ د غړو په منځ کې د خفګان یا د مزاج نورې ګډوډۍ شاملې دي. له زیږون وروسته خفګان څنګه درملنه کیږي؟ له زیږون وروسته خفګان درملنه او طریقه د ناروغ په ناروغۍ او ډاکټر پورې اړه لري. تاسو ته شاید دا پوښتنه هم ذهن ته راشي چې له زیږون وروسته خفګان څومره وخت دوام کوي. موږ په ځواب کې دا ویلی شو چې د دې ستونزې د حل لپاره کوم ځانګړی وخت شتون نه لري، خو ځینې خلک ممکن په څو اونیو کې روغ شي او ځینې نور ممکن میاشتې وخت ونیسي. له زیږون وروسته خفګان درملنې لپاره لاندې میتودونه شامل دي. د ماشوم له امله د خفګان درملنه ده. د ماشوم له امله رامنځته شوی خفګان ډېرې شدیدې نښې نه لري او شاید د ماشوم له زیږون 2 اونۍ وروسته ورکې شي، مګر شاید تاسو باید دغه کړنې له پامه ونه غورځوئ. اول دا چې آرام وکړئ، دوهم دا چې د کورنیو او ملګرو څخه مرسته وغواړئ،
له نورو میندو سره اړیکې ونیسئ، د الکولو او مخدره توکو له کارولو څخه ډډه وکړئ. د سیزرین او طبیعي زیږون وروسته د خفګان درملنه. له زیږون وروسته خفګان معمولا د لاندې میتودونو سره درملنه کیږي. لومړی، رواني درملنه. له یو ارواپوه سره خبرې کول او له هغه څخه مرسته اخیستل د ناروغ کس سره لویه مرسته کولی شي. دوهم، د خفګان ضد درملو وړاندیز کول دي. په ځینو حالاتو کې یو رواني ډاکټر کولی شي چې د انټي ډیپریشن درملو وړاندیز وکړي. باید ووایو چې وړاندیز شوي درمل ماشوم ته کوم خطر نه پیښوي. د څېړنو له مخې د انټي ډیپریسونو په منځ کې د ټرایسایکلیټ ضد درمل د ماشومانو لپاره خطرناک نه دي. همدارنګه پاروکسیټین او سیټرالین هم د هغو خلکو لپاره وړاندیز کیږي چې د زړه ستونزې یا د ځان وژنې د فکرونو سره مل شدید خفګان ولري. دریم، مور یوازې نه پرېښودل. مور باید یوازې نه وي او باید د خپل خاوند، خپلوان او کورنۍ سره وخت تیر کړي او د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. څلورم، د سالم ژوند طرز غوره کول دي. د سالم ژوند طرز لامل کولی شي د خفګان په ښه کولو کې مرسته وکړي، چې په دې برخه کې فزیکي فعالیت لکه د ماشوم سره تګ، صحي او مناسب خواړه، کافي استراحت، د الکول او مخدره توکو څخه ډډه کول او داسې نور شامل دي. له زیږون وروسته د سایکوزیس ناروغۍ درملنه. که چیرې یو څوک له زیږون وروسته د سایکوزیس ناروغۍ باندې اخته شي، ډیر ژر یې باید درملنه پیل شي. په درملنه کې کیدای شي یو شمېر درمل لکه انټي سایکوټس، د مزاج ثباتونکي درمل او نور شامل وي. خو که چیرې ناروغي شدیده وي او درمل نشي کولی ستونزه حل کړي، د برېښنایي شاک درملنه کارول کیږي. له زیږون وروسته خفګان مخنیوی. له زیږون وروسته خفګان د مخنیوي لپاره تاسو کولی شئ لاندې کارونه ترسره کړئ. د خفګان تاریخچه. که چیرې تاسو دا دوهم ځل امیندواري وي او تاسو د لومړۍ امیندوارۍ په جریان کې هم له خفګان سره مخ شوي یئ، نو تاسو باید د دویم ځل امیندوارۍ د مخه یا د امیندوارۍ سره سم له ډاکټر سره وګورئ. د امیندوارۍ په جریان کې که چیرې تاسو امیندوارۍ په جریان کې کومې نښې پیدا کړئ، نو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او ژر یې درملنه پیل کړئ. د ماشوم له زیږېدو وروسته. د ماشوم له زیږېدو وروسته که چیرې احساس کوئ چې ښه نه یاست او خفګان لرئ، نو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. له زیږون وروسته د خفګان درملنه. له زیږون وروسته د خفګان په بیا رغونه کې هغه شخص په خپله او د هغې شاوخوا خلک مهم رول لري. نو راځئ چې په ګډه وګورو چې څنګه یو څوک په خپله او د هغه شاوخوا خلک کولی شي د خفګان د له منځه تللو کې مرسته وکړي. بله دا چې څنګه کولی شي په خپله د هغه د ستونزې په ښه کولو کې مرسته وکړي. په شپه ورځ کې لږ تر لږه 8 ساعته خوب باید وکړي. سالم خوراکي رژیم تعقیب کړي. د امکان تر حده تمرین وکړي. آرام وکړي. له ځان سره مهربانه اوسي او ځان ته وخت ورکړي. د خپلې کورنۍ او ملګرو څخه ملاتړ ترلاسه کړي. د ماشوم څخه لرې وخت تیر کړي. بله دا چې پلار او د هغه شاوخوا نور خلک څنګه د مور د خفګان په ښه کولو کې مرسته کولی شي. خپل د ژوند ملګري وهڅوئ چې د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. خپلې مېرمنې ته وښایاست چې هغه کومې نیمګړتیاوې نه لري او سالمه مور ده. خپلې مېرمنې ته وښایاست چې هغه د تاسو لپاره مهمه ده. له خپلې مېرمنې سره د کور په کارونو او د ماشوم په پالنه کې مرسته وکړئ او همدارنګه له کورنۍ او ملګرو څخه د مرستې غوښتنه وکړئ. نو درنو دوستانو، دا و هغه معلومات چې یوه مور یې له زیږون وروسته له خفګان سره مخامخ کوي او دغه نښې پکې شاملې وي. نو که